پاکستانی پوځ بیا پر کوم ځای بریدونه پیل کړي دي دا چې بیا یې څه شروع کړي دي په دغه ویډیو کې وګورئ. پاکستانی پوځ یو وار بیا د کونړ ولایت په سرکاڼو ولسوالۍ د درنو وسلو بریدونه پیل کړي دي. له دې سره په یو وخت کې د پاکستان پوځ له هغه اغزن سیم څخه چې دوی په خپل نصیب کړی دی د کونړ لور ته راوختي او د افغانستان په خاوره کې په برقي اور ځنګلونه وهي. د سرکاڼو ولسوالۍ اوسیدونکي وایي له تېرو 4 ورځو راهیسې پاکستاني پوځیانو د دوی پر کورونو او کلیو د سپکو او درنو وسلو ډزې پیل کړي دي چې له کبله یو شمېر خلک ژوبل شوي او مالی تاوانونه وراوښتي دي. د سرکاڼو د اوسیدونکو په وینا د پاکستان له لورې په ډزو کې 2 تنه ټپیان لسګونه څاروي وژل شوي او د خلکو کورونه زیانمن شوي دي. پاکستان له 2010 میلادي کال راهیسې ډیورنډ کرښې نږدې د کونړ پر ولسوالیو د درنو وسلو ډزې کوي چې له کبله یې په تېرو کلونو کې زرګونه کورنۍ د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي دي. پاکستان ادعا لرله چې د افغانستان ملي امنیت ریاست او هند استخباراتي اداره د پاکستاني ضد عناصرو ملاتړ کوي. د سرکاڼو اوسیدونکي وایي چې له 3 شپو راهیسې په ګنجګړ سړوبۍ مماڼو مینا او سپیري باندې د توپونو ډزې کیږي. د سرکاڼو اوسیدونکي همداراز وایي چې پاکستاني ځواکونه له اغزن سیمه راوښتي او په کونړ ولایت کې په برقي اور د ځنګل ونې پرې کوي. پر کونړ واکمنو طالبانو تر اوسه پورې د پاکستاني ځواکونو د حملو په اړه څه نه دي ویلي. ډیره مننه چې د ویډیو تر پایه راسره وئ. زموږ نورو ویډیوګانو ته ضرور یو سر ووهئ. ممکن داسې خبرې وي چې تر اوسه پرې خبر نه اوسئ. زموږ د راتلونکو ویډیوګانو لپاره هم یوټیوب چینل مو درسره سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو د خدای پامان.